حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ویلي دي وایي په تاسو کې که تاسو د یو ښځې قدر اړوند خبرې کوئ نو یو ښځه که ښه ښځه واوسېږي هغه په سره زر په الماس په هیڅ چې هم نسي تاسو قیمت کولی، یعنې قیمت یې هیڅ شی هم نسي ورکولی. خو که یوه ښځه بده سي بیا یې خاوره هم تر هغې قیمتي ده، یعنې دومره بده کېږي یو ښځه. نو د دې دپاره چې ښځه بده نسي باید ښځه عقده‌یي نه کړو. نو راځئ د ښځو پر وړاندې مهربانه واوسېږو، د هغوی سره مینه وکړو تر څو هغوی عقده‌یي نسي او هغوی ډېرې بدې نسي، د دې مخه ونیسو. او بل حضرت محمد اسلام دا هم ویلي دي وایي ښه ښځه هغه ده یا هغه ښځه زموږ په نظر ښه ده چې هغه د خپل میړه په مقابل کې عاجزه وي او هغه خپل د میړه سره مینه وکړي او هغه خپل د میړه خبره واوري او هغه په خلوت کې چې کله د میړه سره تنها وي د هغه به اختیار کړي او د هغه سره صحیح اړیکه ولري. دا که تاسو په ټوله نړۍ کې وګورئ، بعضې ښځې مثلا وایي زه د میړه خبره نه منم، ولې ومنم، دی چې دی دی که انسان دی زم انسانه یم، یو رقم یو مساوات صحیح دی چې نر او ښځه یو رقم حقوق لري، لیکن په ټوله نړۍ کې هغه جوړې چې کامیابه سوي دي هغوی شاید د ډیرو علت دا و چې یو بل یې درک کړي وه او میرمنې خپل د میړه خبره منله او میړه یې د جنسي نګاه سره د هغې نه راضي و چې بیا د دوی جوړه کامیابه پاتې سوې ده. د بې ځایه غرور سره ځي ښکته سو او خپل د ژوند ملګري سره په صحیح معنا صحیح ژوند وکړو. دا به مې هیله وي له ټولو ښځو چې دا عملي کړي او دا زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ ته ویلي دي او دا بې حکمته نه دي.